که تاسې فکر دا څو ورځې د الحاد د فکر خلک د ما په ضد ډېر تبلیغات هم کوي او علت دا ده چې علما ټول چپ پاتې دي، حتی علما د دوی ملګري کیږي ورسره. الله پاک دې د علم په درد باندې نورم دردمن کا. محترم وروره تا ډېره ښه پوښتنه کړې ده. تا داسې ویلي چې اوس زمانه کې د الحاد فکر په خپرېدو ده او د الحاد فکر دپاره علما په نورو مسلو باندې مبتلا دي. محترمه خیر ده که بیا د ما دا خبره علما واوري د ما نه دې خوابدي کېږي نه. اوس دغلته دی تاسې په ساحو کې علما هغه د معتزله او د خوارجو په تردید کې هغه فلسفه اوس هم وایي، ډېر په کش باندې وایي او ډېر تردیدوي ویډیوګانې په باندې نشر کوي. نو کاش کې دغه علما د الله په خاطر باندې دغه فلسفه چې و زمانه کې د الحاد مقابله ده ورته راودانګي. نو ټول کارونه محترمه یو عالم نسی کولی. زه اله کیدای سي ته د ما درسونه اورې، زه اله د خپلو طالبانو ته، ځکه د ما 5 کتابونه دي، 2 هدایي دي، 2 سخت کتابونه دي، مشکات ده، بخاري او ترمیزي ده. اله زه دې نه خلاصم، بیا د ګروپ جوابونه دي. بیا خو افغانستان دومره جنجالي وطن ده، نورې پوښتنې سي د خلکو، مړی ژوندی سي. نو اله زه له دې نه ووځمه او اراده مې دې ته ډېره سته ده چې زه به داسې یوه لړۍ شروع کوم چې د الحاد مقابله وسي ورباندې. دا اوس هم نږدې ورځو کې بله ورځ د لوګر په ولایت کې په پوهنتون کې مې یو درس کړی ده، لا مو نشر کړی نه ده د الحاد د مقابلې په هغه کې. که تاسې فکر دا څو ورځې د الحاد د فکر خلک د ما په ضد ډېر تبلیغات هم کوي او علت دا ده چې علما ټول چپ پاتې دي، حتی علما د دوی ملګري کیږي ورسره او علما غیر د اسقاط او د دعا بعد سنت له دغه مسلو نه بیخي اوړي نه. او هلته دا دومره خطرناکه مسئله ده. موږ په افغانستان کې محترمه د ظاهر شاه حکومت ورته وایي. په هغه زمانه کې ځوانان د الحاد فکر ته روان ول چې موږ خلقیانو کمونستان ورته ویلې. بیا اخر کې علما پې پوه سول، علماو مظاهرې وکړلې، خو د علماو خبر چندان چا ونه منله. افغانستان کې داسې یو لوی ناورین را منځته سو، تر اوسه پورې د هغه ناورین، ځکه هلته ځوانان الحاد یعنې کفر ته لاړل. دا اوس هم محترمه خصوصا د تاسې طرف ته دا سرخولیان چې دي دا د الحاد د فکر خلک دي. دا هغسې خلک دي چې موږ د 45 کال افغانستان کې تر نه وځورېدلو، دا دغسې ملحدین دي. دوی هم اوس خو په خوله څه ویللی نه سي، که ډېر سول دوی نه مدرسه مني، نه ملا مني، نه دین مني، نه قرآن مني. نو کاش کې علما ورونه دغه مسئلې ته جدي متوجه واوسیږي او علما د دې جدي مقابله وکړي او د دې دپاره د عوامو ورونو دپاره له دغه اختلافاتو نه تیر سي. الحمدلله محترمه زه د الله نه په دې ډېر مشکور یم چې د ما څومره درسونه وي، انشاءالله تاسې به نه وي لیدلي چې ما اختلافي مسئلو ته پکې لمن وهلي وي. او د ما الحمدلله عادت دا ده چې اختلاف دین کې خو اختلاف سته ده، دین کې مسائل شته، خو هغه اختلاف د دې په خاطر نه ده چې هغه سړی عوام پې باندې خبر کړي یا د حل لاره نه لري. هغه د موږ په علمي میدان کې ده، نه د عوامو دپاره. نو اراده مو شته ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره، الله دې د دې فرصت موږ ته پیدا کړي چې وخت راته پیدا سي. انشاءالله دغه ارمان به مو الله پوره کړي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسه.